هغسې پاتې ځواني نه وه په مخ یې هغه خوشحالي نه وه. هغسې پاتې ځواني نه وه په مخ یې هغه خوشحالي نه وه. څو کاله پس مسافرۍ نه لاړم، څو کاله پس د مزدورۍ نه لاړم. دومره خوشحاله وم چې حد نه و. د پښتنو خاورې ته ورسېدم، د ازمرو خاورې ته ورسېدم. د باچا خان په ایرپورټ ووتم، ځان له مې غم بیا د ټیکسي وکړه. د ملکنډ په سر چې وختمه یخه هوا مې په زړه ولګېده، د زړه د سوخته مې ټپه وکړله. څه ساه نیولې مې اوږده وکړله، د ملکنډ په سر راواوړه د ملکنډ په سر راواوړه. مسافره انتظار درته کومه، بس لنډه دا چې کور ته ورسېدم. ما عجیبه غوندې منظر ولید. د پلار مې بې حده خراب شوی و، د مور د سترګو مې نظر تللی و چې ستړي مشي او خوارمشي وشو. ما د مورجانې نه پوښتنه وکړه چې مورې ورځې شپې دې څنګه تېرېږي؟ ویلې بچیه یو ارمان لرمه چې مې د سترګو نه نظر تللی دی، په زړه کې دغه وسوسه لرمه چې یو ځل ستا مخ مې لیدلی وی. زما په مخ باندې بې لاس راښکلو. څه عجیبه غوندې قصه شروع وه. بیا مې د پلاره نه پوښتنه وکړه چې پلاره ستاسو صحت څنګه دی؟ هغه ویل عمر دی تېرېږي زویه، بس مرګ ته شپې ورځې لنډېږي زویه. هغه ویل عمر دی تېرېږي زویه، بس مرګ ته شپې ورځې لنډېږي زویه. په زړه مې سرې تڼاکې وختلې چې مې د مور او پلار قصه واورېده. زما د سترګو نه چپې راغللې، زما په مخ اوښکې تودې راغللې. څه ساعت پس خپلې کوټې ته رالم، څه غریب نیولی دروازې ته رالم. څه ساعت پس خپلې کوټې ته رالم، څه غریب نیولی دروازې ته رالم. بیا مې د ژوند یوه لیونۍ ولیده، ما مې شیرینه ګلالۍ ولیده. رنګ یې الوتی و، تک تور ښکارېده، حال یې د ښکلي بشر نور ښکارېده. ما ورته ویل په تا څه شوي دي؟ په ژوندانه باندې د ګور مړی یې ګوته یې تېر چاپېره ونیوله. ویل یې دلته خاموشي ډېره وي، په خاموشۍ کې زما عمر تېر شه، ستا جدایۍ کې زما عمر تېر شو. ما ورته غوږ کېښو، لګیا و هغه، هغسې نه نم وارخطا و هغه. ویل یې سترګو کې مې خوب نشته دی، بلا سوچونه او فکرونه کوم د خپل الله نه دغه سوال کومه چې خدای ته دا خاموشي ختمه کړې، خدای زمونږ دا غریبي ختمه کړې. زه به تر څو په خاموشۍ کې اوسم، زه به تر څو ستا جدایۍ کې اوسم، زه به تر څو په خاموشۍ کې اوسم، زه به تر څو ستا جدایۍ کې اوسم. لږ ساعت پس زما ماشوم ویښ شو، لږ ساعت پس زما ماشوم ویښ شه چې په ما باندې نظر ولګېد. مور ته یې وویل چې پردی سړی دی. مورې دا څوک دی؟ لاروی سړی دی. په ما یې ګمان د لاروي وکړو، په ما ګمان زوی د پردي وکړو. ځکه چې ده چرته لیدلی نه وم، په انټرنیټ باندې کتلی وم، خو زوی مې د غېږې خوند اخیستی نه و. زه ورته نن ځکه پردی ښکارېدم، ځکه په سترګو کې ازغی ښکارېدم. تندي له ټک امیر سالار ورکړو، تندي له ټک امیر سالار ورکړو چې لاړې غرق شوې مسافر لالې، او چې لاړې غرق شوې مسافر لالې، او چې لاړې غرق شوې مسافر لالې.